د امرالله صالح تازه خبرې د طالبانو پاکستان په اړه څه ویلي او چېرته دی. سلام، ستړي مه شئ. د افغانستان پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح له ډېرې مودې وروسته ټولنیزو رسنیو کې راڅرګند شوی دی. دوی وایي په ټوله معنا مقاومت د وقار پر ځای ساتلو او د ده په خبره د پاکستان لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسولو لپاره یوازینۍ لاره ده. صالح د ټویټر پیغامونو په یوه لړۍ کې پر پاکستان تور پورې کړی چې افغانستان اشغال کړی او په وینا یې یاد ساتئ پاکستان افغانستان له ستوني نشي تېرولی، دا یوازې د وخت خبره ده. صالح وایي ژر به د افغانستان تلپاتې شان را ژوندی شي. صالح ادعا کوي چې د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال پایله کې تېرو دوه نیمو میاشتو کې د افغانستان ناخالص تولید کچه 13 سلنه ټیټه شوې، بانکونه تړلي، د بېوزلۍ کچه 90 سلنې ته لوړه شوې، پر رسنیو بندیزونه لګېدلي، ښاري متوسط کوشر له منځه تللی او د شریعت په نامه ښځې وینځې شوې دي. نوموړی دغه راز ادعا کوي چې د رژیم پرته له خیریه موسسې پیاوړې شوې چې په خبره یې له تورخمه هره اونۍ د 14 لاریو اړولو راړولو چارې سمبالوي. د افغانستان ډیپلوماسۍ دوحې ته شوې او امنیتي پرېکړې د راولپنډۍ په پوځي مرکز کې کیږي. په هر حال یاد دې وي چې امرالله صالح پر کابل د طالبانو له ولکې سره سم له پلازمېنې ووت، پنجشیر ته ولاړ، د طالبانو په وړاندې مقاومت پیل کړ، خو له څو ورځو وروسته یې ماته وخوړه او اوس ویل کېږي چې له هېواده تښتېدلی، خو لا یې هم د ځای په اړه معلومات نشته چې نوموړی به چېرته وي. دا دې هم یادوي چې امرالله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو ټویټر پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د قوانینو له مخې اوس دی سرپرست ولسمشر دی. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې تاسو شکر تر ازم کړی وبخښم، خدای مو سپارم. د الله په امان.